سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته امید ساتم چې ښه به وئ روغ جوړ او خوشحال به وئ یو ځل بیا زه غزال نظري تاسو په درانه چوپړ کې حاضره یم پس له وختونو یو ګزارشي خپرونې ته ښه راغلاست نو لاړ شئ اول چینل ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او خپل نظریات ما سره شریک کړئ نو بیا هم راغلی ما پېښور صدر بازار په واره چوک ته چې نن سبا د امونو او د شنه لوچې مطلب موسم دی که نه چې هر ویډیو ګوري نو دا امونه لوچې به راځي نو ما هم وغوښتله چې یو وړوکی شان انټرویو دوی سره وکړمه چې نن سبا پیسې ټولې دوی جمع کړې که نه شهزاد څنګه ته طبیعت دې ښه دی ما په خیر وینې ها نو شهزاد تاسو هغه سایډ ته لاړ شئ چې زه دوی سره هم خبرې وکړم ها ټولو نه مخکې خبره ده چې ایلین هم دلته ولاړه ده چې دې ساخلې الوچو پسې راغلې که امونو پسې السلام علیکم سلام څنګه قصه جان خیر شکر دی ته په خپله څنګه سال لري طبیعت دې ښه دی شکر دی خوشحاله اوسې مننه څه کې ته دلته وجنې امونه پسې راغلی یم امونو پسې راغلی دا ستا هم خوښ دي خودو ما خو ویل چې یوازې زما خوښ دي زه ورپسې رالم ته خو ما نه مخکې ځان رسولی دلته ولې ښایسته خوند کې دې وجې نه راغلم مایزه د څو روپو بخلي نو پارسل دی په وای وای پارسل په 250 هم دی 300 هم دی نو په 300 والا به صحیح دي د دواړو به وشي څنګه صحیح ده نو ته ما ته اخلي که زه تا ته والم زه به تا ته والم پیسه دار یې خودو نو بیا خو ایلین ماشاءالله مالداره ده او زړه یې غټ دی نو دا به پوخې که کچه به وي ستا په نظر کچه دی نو دا کچه دی ماشاءالله دا پېښور دی پښتونخوا ده که نه او داسې رش دی بچې صبر شه لږه مینوال مې دی السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ په خیر خیر دی څنګه ښه یم ها زه چې اول دلته راغلم تاسو څه ویلې ستاسو ډېر غټ پین یم جي ګپ مه لګاو که نه ګپ نه لګوم ها 100% زما مینوالې 100% ها په کوم لحاظ تاسو زما مینوالې مطلب ما خوښوئ په کوم لحاظ باندې بس ډېر ښایسته ویډیو جوړې ډېر ښه کانټین راوړي زما ویډیوګانې تاسو زده کړي اوسه پورې او څه دې زده کړي بس څه بد پکې دی نو زما ویډیوګانې ټولې مثبت وي منفي پکې هېڅ هم نشته نو مطمئنه یم چې پښتونخوا یا پښتانه دي کلر دي کبر دي ټول زما ویډیوګانې خوښوي خو یو نیم خلک چې ویډیو جوړي د هغې د الله مل شي ښه دا امونه په څه ریټ کې دي نن سبا امونو پارسل حساب سره 200 روپۍ شته 300 ورسو والا شته او تراوه دي او کوم ځای نه راوړی دا دا پندونه نو دوست ما ته یو پارسل جوړ کړه که نه هغه سره میک ما شته سره یو پارسل جوړ ها دې ته یو پارسل جوړ کړه پیسې ته ډبلې والا ښه دا سم ډېر مالداره ده بس تا والا به هم ته کټ کوم زما والا هم کټ کړې نو ته خو زما مینهوالې په کار چې ماله فري راکړي پارسل جوړوم تا ته بل پارسل جوړوم فري کې که نه پیسې باغلې فری کی فری کې راکړئ زه یو فایده خو مې وکړو چې یو مینهوال مې پیدا شي فری کې راله راکړئ او دا خو پنځل شوي وي که نه پاک وي هسې نه چې مطلب خېټه مې خرابه کړي دې کې تاسو څه اچوئ کوم کوم مساله اچوئ دې کې چې نساس اچو چاټ مساله اچو مالګه 2 قسمه اچو او ماشاءالله خو خبرې څوک نه کوي نه ټول به نه وي یو نیم به ستا په شانتي مینهوال کې پیدا شي او زه خو بس یم تاسو یې بس تاسو د خوشحاله اوسئ بېمینې مه شئ نو دا راته وایي چې امونو کې څومره ګټه کوئ تاسو بس 1500 پاتې کېږي 2000 1500 نن دې څو ګټلي نن بس 1200 روپۍ سیل مې کړی ته وباسه پیسې وګوره سبا چې رښتیا وایو که د خپل باغونه نه دي که نه نه خپل باغونه نشته دي نو دا به څنګه ها ته خیمات ما خو نه لیدو ها دې کې به 100 روپۍ ماله راکړې مینهوال مې نیمې به کم د سره که ها بس شا به نیمه یې کما سره دوستبر دوستانو چې نیمه یې کوي او که نه ها پیسې خو نه پوهېږم چې ولې دومره ورخطا دی نو خوشحاله اوسې ورور مې ډېره مننه بس دا ستاسو څه وایي الله درته نور هم ډېر کړي ډېره مننه پښتنو ته څه پیغام لري پښتنو ته بس څه پیغام ولرو نه لري پیغام جنګونه دې نه کوي نسوار دې نه کوي جنګونه نه کوي نسوار دې نه کوي امن دې راولي بالکل امن راولئ مننه خوشحاله اوسئ ها نو دوستانو ایلین جان ورته پیسې ورکوئ ها دې نه تاسو خپل پیسې کټ کړئ خوشحاله شي واله پیسې کټ کړئ نو نور خلک ولاړ دي دلته نه پوهېږم چې خبرې ولې نه کوي خو زه خیر تاسو موږ سره پاتې شئ یو چېرته مه ځئ په واره چوک دی نو زمونږ پښتانه ماشاءالله
څه ویم نو چې څومره ورته وایي چې رش مه جوړوئ بیا هم همغوره رش جوړئ نو امونه والا سره مې خپرونه وکړله انټرویو تاسو خبرې واورېدلې نو ما دومره وخت ټایم پیدا نه کړو چې لږ هغه ام چک کړم او ویې خورم نو دلته هم دا وګوره غټ سړی دی او د کمرې تر مخه تېرېږي نو زه ورته څه نه شم ویلی ښه ولیدله چې خپرونه ده نو دا هم د دوی ادب نو څه به نه وایم زه خیر نو دلته راغلو جوس والا تعلین جان ګرمي هم ډېره زیاته جوس به څکو جوس به در باندې زه وڅکم الوچې تا واخېسته مونو سره جوس به در باندې زه وڅکم حلال وشي جوس والا سره چې هغوی څه وایي څه نه وایي چې د څه جوس جوړی نو را به شم السلام علیکم جوړ په خیر څنګه یې تاسو دا ولې دومره کم زړه و دا دې زړه کمزوری دی دا ولې یریږي سړی کیمرې نه یریږي کمرې نه یریږي ولې هغه خو بلا نه دی کمره ده کیمره ده بلا خو نه دی څه ووایو دا سړی ته یریږي نو دا د څه جوس دی او څه نه جوړوئ تاسو دا خو ګونکتیرا جوس دی دې کې موږ 25 آیټم اچوو او ډېر سپیشل جوس دی دې کې موږ مینچې اچوو ګونکتیرا تخم ملنګا تخم ریحان سپیغول دا شیونه دا ټول آیټم دې کې اچوو ایټم بم ما وایي چې ایټم بم پکې اچوئ ایټم بم هم پکې شته کوم دی ایټم بم راته وښایه بم دا څه دی دا خو طاقتور شی هغه دي زړې دي بیج دی کنه دا طاقت دی دا ایټم بم دی دا ایټم بم دی چې ونه خوري ګنې سا دماغه به وشي ایلین دا ونه خوري ګوره دماغه به وشي ښه تاسو ماله جوس جوړوئ جی بالکل تاسو د څو والا دی 200 روپۍ باندې 200 لږ ورځان کوي راله کنه غریبي ده تاسو زیاتې ورکوئ کنه نه چې غریبي ده لږ ډېر غریبي ده لږ ارزان کوي راله موږ زیات یادو مونږ خیر دی کنه ماشومان او غریبي هم د ډېره زیاته صحیح دی جی ها صحیح ده ګپ لګوم په ګپ خو پوهېږئ تاسو دا پښتانه ډېر زیات شور کوي مطلب راټولېږي دلته څه پیغام لري او کنه ته خو لږ څه ووایه دې کې عقل نشته بس نور څه نشو ویلی عقل نشته دا عقل یې چېرته تللی بس عقل او شعور دې پوندو ته تللی دی چېرته تللی ستا دې خپله تللی دی عقل ها نو هېڅ په خبرې نه پوهېږي خو بالخصوص ماشومان ماشوم هم په هغه خبرې وکړه او خو راشه کنه څنګه خبرې نه کوي خاصې رش جوړی کنه نو صبر دوستانو چې دا جوس چکما چې خوند یې څنګه دی ښه تاسو موږ ته جوس جوړ کړو او جوس جوړ کړه موږ له چې وګورو ته راشه چې دا څه نه جوړېږي دا تاسو وګورئ ښه کمرمین وګوره که جوس ښایسته و نو تاسو ورته راشئ او ته جوس والئ که نه زه به پیسې واپس 200 په ځای 400 به موږ له راکوئ بالکل تابعدار ولې نه 600 به درکړو چې خوښه مې نشته دا پکې راغله سیمیا ته وګوره سپیشل ګونکتیرا تخم ملنګا تخم ریحان او سپیغول دا 25 آیټم باندې موږ سپیشل جوس تیارو او دا پکې راغله سفید تیل او دا پکې راغلی د کدو بیچ او دا پکې د نور برس خاجي دا پکې نور برس هغه بل سپین سیزونه ماته ما چوه دا خو سپیشل دی نه باغې دا ما چوه ماله او دا پکې دا خزه بس خیر واچو دا سیزونه دي دوستانو چې زما نه وي خو خویلین ته دی باید جوړه کی ما ته دی وانه چې هغه سیزونه ایلین پکې غیب شو ورکه شو ایلین نن ستا پیل ورځ ده کنه چې انټرویو ته گزارش ته ووتې څه احساس لري چې دا پښتانه داسې حالت دی ولیدله والله داسې شور راګورې کمرې مې کې مانولې دي چې زه په چرته درېږم داسې ماشاءالله دي پښتانه مې الله دې ورله هدایت ورکړي ډېر شور یې جوړ کړی دی ډېر شور دې نه خبرې بالکل نه کېږي ښه خبرې ته ګډوډې شوې خو ځه خیر دې حالت سره ځان عادت کړه ښه یو خو ګرمي هم شوه بل پکې دا زما ماشومان زما مخې ته ولاړ دي زما هغه ستا ماشومان دي ټول نه استغفر الله وایي زما ماشومان ما ته مخې ته ولاړ دي خیر دی دوستانو نو د ده اول ځل دی چې بازار ته داسې انټرویو ته ووتله نو دا پکې راځي بیخي بل شانتې دی بل شانتې دی پام کوئ چې هلته ګزار در باندې ونه د دې حالت وګوره دا که زما چرته لږ داو دي ته ونیسه بیخي مې ذهن هرڅه لاړ شي چې دوی ته وګورم که زه انټرویو وکړم بالکل دوستانو دې په باره کې ما مخکې یو کال مخکې خپرونه جوړ کړی و چې دوی نه باینده کې څه جوړېږي چې تمام ورځ داسې ګرځي په کار دی چې دې وخت کې دوی تعلیم وکړي په دې 100 روپۍ باندې دوی ته هېڅ فایده نه کوي د دوی هغه مور او پلار ته ویم چې خیر په ځان دې لږ سخته تېره کړي خپل بچي داسې بازار کې نه پرېږدي که نه دا وګوره دې نه به سبا څه جوړېږي دا تاسو ماته وایئ یو خو بل قاري صاحبان خو داسې نه کوي که نه بچی چې څنګه تاسو کوئ نو هغه خوا نه ډس کوي خو مخامخ نه راځي ښه زموږ جوس تیار شو ښه زه دا وڅکمه او دا دومره ډېر ډک کړی دی مطلب اخلاص دې وکړو
خوند دې څنګه دی غزالو؟ ولا ښایسته دی. اوس به تاسو 400 ورکوئ. 400 نه 600 به درکړم. ورور مې خبره نشته ده. وایي پښتانه ډېر غټ زړه لري، مطلب میلمه پاله وي. ته ما نه پیسې څنګه غواړې؟ بس تاسو ویل که خوند دې ونه کړو بس تاسو به راکوئ. ما 400 همدې له خاطره ما وکړې دې یو چې ګرمي وي او بل دا جوس وڅکې که نه واقعا زبردست خوند دی پکې، ښکلی خوند کوي. دا ایلنجان فکر کوم تیاره شوی نه ده. زموږ ورور ډېر زیات تنبل دی. دا ولې ستړی شوی به وي، ګرمي ده، د دوی هم ګناه نشته. نو تاسو چېرته مه ځئ، موږ سره پاتې شئ، خپرونه تر اخري شي و پورې وګورئ. نو بیا هم هلته خو ډېر زیات رش و، نو ما سم خبرې هم نشو کولی. خپرونه بلکلي زما په خوښه په زړه رانغې، خو بس مجبوري ده تاسو یې قبول کړئ. نو دلته امونه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. شکر تازه تکړه په اندازه څنګه یې ته؟ شکر دی خیر. نوم دی؟ عادل. عادل جانه دلته امونه خرڅې او څنګه د ګټه کوي؟ شکر دی خیر. مطلب څومره پیسې ګټې په دغه امونو کې او ولچو کې او دغه دې ته څه شی وایي؟ څه؟ امریپله هم ورته وایي، دې ته انارپلي هم. انارکلي به صحیح وي که نه؟ د انارو په شانتې سره دي. دا څه لپاره ګټه کوي؟ دا شوګر ویلي دپاره، معدې دپاره ښه. نو دې نه خوره که نه؟ ته خو هم داسې ما په شانتې څه وچې ډنګرې بس صحیح شو باجي. بس خوره چې لږ قوت درکې پیدا شي. رو باجي ولې نه خورو؟ موږ دا خپله خورو. څو کیلو به د ورځې خورې تی؟ کیلوګان نه خورو باجي، تاوان کوي. تاوان کې لږ په ځان سخته تېرې. بالکل خامخا. ته ما ته یو هغه راکړه چې زه وخورم چې مطلب خوند کوي او که نه ته خو ما ته ست نه کوې چې واخله. زه خو ورته د ټینګې نه یم دوستانو. داسې تراوس څیزونه سړی وګوري او بیا ونه خوري او بل ځای کې رش و ډېر زیات. نو دلته ښه دی دومره رش نه دی. نو وګورم چک کړم چې څنګه دی. نو زړه دی ورته که نه؟ ولې نه باجي ښه پوستوک سره یې وخورم خیر دی؟ صحیح یو خورئ باجي چې خېټه مې خراب ونه کړي. نه خرابوي باجي، سم نه. داسې تراولي دوستانو. سم ډېر مزه کوي، خوند کوي. دا مطلب څو میاشتو پورې دا څیزونه وي؟ دا درې 4-5 میاشتو پورې وي باجي. بیا خو پوخ شي که نه؟ او بیا پوخي اختره پورې خو بس دا 6 ورځې پاتې دي، ډېر خو نه دي. نه موږ مخکې غټ اختر راوړی 3-4 میاشتې سیزن 2-3 میاشتې سیزن وي. نو ګټه پکې شته؟ ولې نه باجي خامخا شته. ښه نو ګټه پکې شته. نو ښه خبره ده. ایلین جان خیر ته ودرېږه دلته ول چې رش جوړېږي باید یو دفعه خبره خلاص کړي. واله دا ته وخوره. خیر دی ته وخوره. دا فري څیز داسې ډېر مزه کوي که نه؟ که یو هم دی خو ډېر خوند پکې ده، مزه کوي. او دا هم الوچې دي دوستانو. صبر د ده مزه هم وګورم. الوچې کوم ځای نه راځي ولکه؟ منډۍ نه راوړو باجي دلته هم. منډۍ چېرته دی چې ورپسې لاړ شم؟ چرګاوي چوک کې ښار کې. د 100 روپو راوړئ او 100 روپۍ پکې ګټه کوئ چې لکه مطلب ځینې اوزګار خیر هم شته که نه چې مطلب دا کاروبار شروع کړي. بس موږ ورځې 3,000-3,500 دغه مزدوري پاتې کېږي. بیا دغه پیسو باندې څه کوې؟ پیسو باندې خلک څه کوي باجي؟ بس کور ته وړو. موله ورکوې که پلار ته؟ موله هم ورکوو، کور کې لګېږي بس خرچې. او واده لپاره د پیسې ټولې کړي که نه؟ واده لا چېرته دی باجي، واده ته وخت شته. څومره وخت به وي واده ته؟ ډېر شته. واده چېرته کوي پلار باجي؟ وایي پلار درته واده نه کوي ولې؟ وړي کې باجي لا اوس واده چېرته. نن سبا خو غټان په ځای پاتې دي، ورکوټي خلک ودونه کوي. خو بیا هم ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. پښتنو ته څه پیغام لرئ؟ هېڅ پیغام نه لرو باجي، موږ بس څه پیغام ورکړو. خوشحاله اوسئ، کار کې د برکت او دا حلال که ماته. ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې گزارش چې ما غزال نظري پېښور صدر بازار نه تاسو ته وړاندې کړله. امید ساتم چې دا به مو ډېر ډېر خوښ شوی وي. خیر لږ شان رش و، لږ شان نه بلکې ډېر زیات رش و. نو څه وکړو پښتونخوا ده دا کاتې پکې کېږي. آیلین نه هم نړۍ مننه چې مطلب زما څوکیداري وکړله، بس ولاړه وه راته. تا نه هم مننه، خوشحاله اوسئ.
الوچې دي امونه دي او هغه سره چې څه دي هغه زه نه پېژنم موږ ورته انار زمینه وایو نو دې ورور سره آیلین غواړي خبرې وکړي نو آیلین جان مهرباني ته پوه شو کار دې پوه شو زه به پکې لږ اجازت دې وروره سلام څنګه چې کوم کوې خورمه شکر مننه څه خبرې او بس څه دې خرڅېږي او که نه امونه چاټ خرڅو که نه دا مینوال راځي چې کوي ها ښه دی بس خرڅېږي او که نه دا فضل دی یو ځینه سواد نه یو ځینه بل ځینه خلک راځي بیا خو ښه دی چې وایرل دي که نه ډېر وایرل دي موږ خپله ویډیوګانې ورکوو تا کوي بیا خو ښه دی ډېر وایرل دی دا ستاسو خپله باغونه دي که نه خپله موږ د کراچۍ نه راغواړي امونه او دا چې د دوچه منډۍ نه راوړي او ترتیب یې به څنګه وي څنګه به دا جوړوي د دې مواد به څه وي څه لپاره یو پارسل مزیدار چې ویل ما پارسل جوړ کړی دی خو زه اخیستی مې یم د ښې بیا ته جوړ کړه ځه بس ما سره یو پارسل څه مزه شته خو کوي داسې دوستانو. هغه ورکوټ یو شیز جوړ کړه ورکوټ یې شاته ځه ورکوټ یې پاسه جوړ کړه ما یو هم غیستی دی دا زما خپل وخوا چې نو ټول تا ختمه کوم ملګرو دا بس دا جوړوي د دې څه وایي ترتیب یې وګورئ چې ترتیب دا به طریقه څنګه وګورئ. طریقې وګورئ چې دا یې څنګه یې جوړوي او بیا کې څه ګټه وټه شته ورور او که نه بس ټیم پاس کېږي شکر دی بس سات په خیر کېږي غټه خبره ده بس دا ښه خبره ده دا صحیح دی رښتیا خبره وایي کوم مزه کوي دوستانو شهزاد ورته خوله کې اوبه رالي د کور خرچه هم دا شیزونه که ناسي خپل تفریح د خاطر دا دي دا بس هر څه خدای پوره کوي مړه دا یو بهانه ده بس پوه شو او څه بیا خو ښه دی ځکه نن سبا خو دونه مصرفې شي حالات ټولې خو صف پیسې دي دوستانو دا دی وګورئ موسم دی څنګه یې دا جوړوي. ټیم دی تاسو کوم بس ځای دا نه خورئ راغلئ؟ ښه وروره چاټ مساله واچې داسې ویني دا چاټ مساله ده د کټۍ مساله نه ده دا موږ باډر جوړو 1400 روپۍ کیلو ده صحیح دی هم د کټۍ مساله نه ده نو زه پکې خوند اخلم او دوی پکې ګډېږي دوستانو ها خو ډېر ښایسته دی مساله نو دوی خبرې کوي که نه او تاسو دا مو لیدله چې لساس ورته وایي دا څیزونه پکې اچوي وګورئ دا والا چاټ برابر چاټ برابر شو ښه ډېره مننه نو کتونکو تاسو لږ راشئ ما السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر خیر دی جی ټیک ټاک حاجي صاحب څنګه خیر دی جی طبیعت هم ښه دی خبره برابر نو تاسو داسې ماته کتل او موسکۍ خندېدئ ولې وجه بس تاسو ټیک ټاک موږ لګ ګورو نو دا کې پیژنو ها ټیک ټاک کې تاسو لیدل مو سم ولیدم څه احساس لري خوشحال شئ او که نه او جاو نو هم هاو دا دی او جاو مطلب زما مینوال وي او که نه امینوال خو ډیر دی خلک دا خلک ګوري ټیک ټاک خپرونې به دې لیدل که نه شاعري به دې لیدله شاعري مې دا نمبر کې وی شاعري مې ولګه یو شعر که موږ ته ووایو ستاسو ما خو ډېر تاسو ته شعرونه ویلي که نه تاسو بل مینوال دې هم پیدا شته شعر اذن شعر وای ها شعر به تاسو راته وایئ شیرونه موږ نه راځي څه راځي تاسو له نعت ترانه قرائت هر څه چې راځي ووایئ تاسو زه به تا ته څه ویم څه چې دې زړه وي تا خو ما ته وې که نه چې د دې شیرونه زه هاوره مرسي که نه چې د دې شیرونه الله ته کم یو زده کړی دی بس هغه یو زیاتره هغه ویډیوګانو کې دا زیاتره خلکو ته وایي ته ډېره ښایسته یې که نه خیل دی ښایسته خدای ماشاءالله اوس تاسو قضاوت کوئ خلک وایي چې دې فلټر لګوي که نه حاجي صاحب تاسو راشئ ولې تښتئ تاسو راشئ خلک وایي چې تا ښایسته یې مطلب فلټر لګوي اوس خو تاسو ریل کې ولیدم نو دا د فلټر کمال دی که نه چې خدایي قدرتي صبر دوستانو قدرتي ښایسته یې ده قدرتي ښایسته یم دا شان دي لږ تعریف کوه خلک وایي چې غزل فلټر لګوي ها نو کتونکو وملیدو که نه ثبوت مې تاسو ته وویستو که نه چې زه فلټر نه علاوه ماشاءالله ګپ لګو څه زه یم او څه فلټر هم څه کمالات لري صحیح د فلټر نه علاوه ماشاءالله مننه خوشحاله اوسه دا د ورو مینوال پیدا کېږي دوستانو په دې وجه تاسو اکثر وایي چې ګزارش ولې نه جوړوئ ما ګزارش په دې وجه نه جوړوم چې پېښور کې رش ډېر زیات جوړېږي زموږ پښتانه ماشاءالله مینوال ډېر زیات دي په دې وجه نو بیا هم زه کوشش کوم چې تاسو ته انټرویو یا هم ګزارش جوړه کړم مهرباني ایلین جان سلام څنګه وعلیکم السلام څه چل دی څنګه په دې ماښامي کې صدر کې ګرځي دلته موږ روزګار کوو د فروټو دکان دی که نه څه کاروبار پکې کېږي او خرچه څه کور د الله احسان دی ښه برابر بیا خو ښه دی نو چې په دې حالت کې ډېر قیمتي دی او بې پیسګي دا برابر ساتم تیر دی پکې بیا خو ښه دی ډېره خوشحاله اوسئ کني دکان هم دی ښه دلته راتلی شي سودا دپاره سودا لپاره فری راکې که نه مطلب پیسې به غواړئ
دا سودا غوډن سبا څوک پرې ورکړي کرانه دا کته چې چا پرې تاسو خوشاله شوم کنه مطلب یو من وزن می زیات مو چې فری راکوي را فری بدل کوم دا غدا چر سړي د غفري نه ورکوګا ها یو صرف مال فری را ډیره مننه خوشاله اوسئ نو دا د دوی دکان دی که تاسو چرته د فروټ آلی نو خامخا دلته وزټ وکوئ راشئ او ګورئ ډیره مننه خوشاله اوسئ تھینکس ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې خپرونه چې ما ویل انجان تاسو ته وړاندې کړله تر بلې خپرونې پورې چې هر شي تاسې ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ الله مو مل شه ماښامۍ شو نو باید کور ته لاړ شو که نه الله حافظ